बुखारी जेल पर आ गए, अदालत पर आ गए, दागे वरसवे अभी वतन की कदियानी पर काफिर व जुर्म पाकिस्तान की शाजी अदालत पर आओ तो जज ने तबास की शाजी तो कदियानी द कुफर खबरी तकलीफ तौर के काफिर तले इमाम शरीयत को फरमाए हाँ मैंने कहा है जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह पाकिस्तान को चौराहे पर कदियानियत के कुफर का बयान करता रहूंगा। अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरी कब्र पर आओ, कब्र पर खड़े होकर पहुंचो, इंशाअल्लाह मेरे कब्र का सारा जर्रा पुकार पुकार कर जवाब देगा कि कदियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है। من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة بيان كتاب المنبر الله سامي منبر آزاد دے غلام نہ دو يريد من كان رسول الله بناموس خبر بيان كي دغه مقدمه خپل عوامو ته کېنه ورغزي انسانسي وکړه او تاسو عوامو ته مخکې ورځ قسم دی کتاب نه کتو یو عالم دی چې د ختم نبوت یو ډېر لوی عالم دی دیو ځینې چټ راغی چټۍ راغله کاغذ راغی خط راغی مانه ټایم غواړي د بیان دپاره ویل خط په ذریعه مې ټایم ورته ورکړو د موبایل ټلیفون دور نه و ټایم مې ورکړو ویل کله چې په مقرره تاریخ بیان ته ورسېدم هغه علاقې والا بهر راوتلو ما ته ما سره مولای شو یہ پیپر ورته وکړه ما ته مولوی صاحب اپنا ہدیہ لے لو اور یہاں سے واپس ہو جاؤ بڑے معذرت کے ساتھ اور ماں کی تبوسوں کو ملو اور ماں ته وایي علاقې کې 90% خلک قادیانیان شوي دي 90% لس خلک قادیانیان شوي دي مونږ طاقت نه لرو چې تا بوځو مونږ د تا حفاظت نشو کولی لہذا دلته نه واپس شو د ځل کې مې سوچ کوو چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت خبره ده چې هر څه کېږي ورځنډي هغوی ما ته وویل نه مونږ دې نشو بوتلی مونږ تاره باره جلسه نشو کولی مونږ ځان ته اور نه لګوو ویل ما ورته علاقې کې څوک زورور سړی شته دی مسلمان شته دی ویل ما ته شته دی ډېر لرې دی یو ډاکو دی ویل ما ورته چې مجھے اس ڈاکو کی گھر پر لے چلو ما دغه ډاکو کور ته بوځئ ویل کله چې زه هغې کور ته بوتلم ویل هغه ډاکو چې زه وکتم ما ته مولوی صاحب یہاں کیا کرتے ہو دلته قاتلان راځي دلته اجرتیان راځي دلته ډاکوان راځي یا کیا کرتے ہو دلته څه لپاره راغلی هغه عالم وایي ویل ما ورته ویل د رسول الله د عزت خبرې د هغې لپاره سوال کوم راغلی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واورېدو پوری طور پر پاسو مولوی صاحب کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے ما ورته پلان کې علاقې کې بیان کول د ما سره شو خپل ملګري له پاسه ور ما ته زه چې ځو ویل هلته راغلو خلک یې راغونډ کړه 3 ګنټې ما بیان وکړو دوی ولاړ ویل څوک حرکت وکړي 3 ګنټې بیان وشو زه واپس خپل علاقې ته راغلم اوس ډېره موده تېره شوه زما له ذهن نه خبره ووتله ویل یو کس راځي ښایسته ږیره ده بریتان کټ کړی دی په ګړۍ وهلی ده په سنتو باندې برابر دی لاس کې تسبیح ورسره دی کېناستو ما ته مولوي صاحب مجھے پہچان لیا زه یې وپېژندم ویل ما ته نه دی پېژندلی ویل ما ته جواب راکړئ زه هغه ډاکو یم زه هغه قاتل یم زه هغه اجرتي یم زه هغه ډاکو یم تاسو وویل 3 ګنټې زه پرې ته ودرېدم ما ویل د رسول الله د عزت خبره ده د رسول الله په نماز خبره ده د رسول الله په ختم نبوت خبره ده ویل زه ودرېدم ویل کله چې واپس راغلم ویل شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي ویل زه رانږدې کړم ځان ته په دغه تندي باندې ښکل کړم رسول الله ډېر خوشحاله و ما ته ویل ممتاز زما په عزت 3 ګنټې پرې ورکړې ده ویل ما ته ویل تا نه په دغه 3 ګنټې پرې باندې زما په نوم باندې د راپاڅېدو د وجه نه الله همدومره راضي شوی دی زه همدومره راضي شوی یم مبارک شه الله درته ټول ګناهونه معاف کړه وایي سهار ته پاڅېدم سړی ته مې اوښکې وي جلا مې په بدن باندې وایي